الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف وائے عزیزان و رب العالمین دا ازلی و دا ابدی کتاب یو مختصر غنی آیت کریمہ ماستا سمخ کے وڑان دیکھو پدے آیت کے ډیر زیات حکمتونا اور ډیر زیات عبرتونا دی دا اللہ جل جلالہ دا کتاب ہر یو آیت ہر یو لفظ ہر یو حرف دا ډیرو حکمتونو نا ډکتے کچری سڑے دا قرآن مجید پو گہرایانو کے لاړ شي
د سړی کوپړه خو به ماته شي خود الله د کتاب گہرائی څوک نشي معلوموله. الله جل جلاله د کتاب یو یو آیت باندې بعضی مفسرینو سنوکات لیکلی دي چې سړی صرفی او نحوی او همدارنګي د معانی په اعتبار سره د قران یو یو آیت تلی نو د الله جل جلاله د کتاب عبر او حکمتونه په لکونو زرګونو روزي خو ختميږي نه. خو من بل خپل کم علم د کم علمه مطابق یو سو خبره په دې آیت کریمه کې وړاندې کوو. یا ایتها النفس المطمئنه، چې نفس مطمئنه څه شی ده؟ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. راضیه مرضیه څه شی ده؟ فادخلی فی عبادی څه مقصد ده؟ د یو سو خبرو په باندې مشتمل دا تقریر بئی. اټولو ناول خو په دې آیت کې وی واقعې ته اشاره ده. هغه واقعیا دا سدا چې کله مسلمان یا هر یو انسان مری نو هغه د مرگ په وخت کې مرگ نه سلغوندې مخ کې هغه ته دا خطاب کیږي. تفسیر ابن کثیر کې څو ګڼ احادیث په دې باندې راوړي دي چې کله انسان مری د مرگ په وخت کې یعنی د مرگ نه یو لحظه مخ کې د تدا خطاب د الله جل جلاله د طرف نه د ملائکو د فرشتو په واسطه باندې ملاوي. او بعضی مفسرین لیکلی دي چې نه دا خطاب به انسان ته په وخت د قیامت کې ملاوي. بهر حال دې کې هیڅ منافات نشتا، دواړو باندې عمل کېدلی شي. کېدلی شي چې مرگ نمخ کې هم دا خطاب وی او د حشر په میدان کې هم ورته خطاب کیږي. دواړو کې هیڅ منافات یا تباین نشتا. وی کله مسلمان سړی چې مری اسرائیل علیہ السلام سره دو قسم لخر ده. بعض خلک دا سوال هم کوي چې اسرائیل علیہ السلام یو ده، په یو وخت باندې په دې دنیا کې سونو کسانو نه روح اخلي. بریلیانو سره چې کله زمنګ په حاضر او ناظر باندې جګړه راشي هغه وایي چې نبی حاضر او ناظر ده. بیا چې کله په دې حاضر او ناظر کې رونی سي نو بیا وایي چې کم از کم داسې اویا ځای حاضر دی شي کډیر نشي حاضر دی هم چې موږ ورته وایو چې ګوره حاضر او ناظر خو الله دی، هر ځای کې موجود الله دی، هر ځای کې حاضر الله دی، هر ځای باندې نظر صرف د الله دی. انسان خو هر ځای ته نشي حاضر دی. کدل ته نو پډینګ جمعات کې نشتا، کډینګ جمعات کې د انسان نو پدی جمعات کې نشتا، کساده کې د نو ټل کې نه ده، کټل کې ده، په خبر کې نه ده. انسان دا سینې شي کې دی چې دلته وی په خبر کې دا صرف د الله خاصه ده چې هغه د دنیا هر ګټ نه هر ځای نه معلوم او خبردار او په هر ځای کې حاضر او ناظر ده. و اسرائیل علیہ السلام څنګه په دومره لغونه وخت کې په یو لحظه کې زرګونو خلقونه روحونه اخلي. کچره اسرائیل علیہ السلام ہر ځای ته حاضرېدلی شي، هر ځای کې هغه روح قبض کولی شي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د حضرت جبرائیل د اسرائیل علیہ السلام نه په مرتبه کې ډیرو چپته نو بیا خو هغه حاضر او ناظر دی. وی منګ ورته وایي چې نه د مطلب دا نه دی. اسرائیل سره لخر دی دو قسمه. اسرائیل علیہ السلام سره دو قسمه فرشتي دي چې الله جل جلاله داغه د خدمت د پاره پیدا کړی دي. صداسی فرشتي دي چې هغه ته اصحاب الیمین ویلې کیږي، صداسی فرشتي دي چې هغه ته اصحاب الشمال ویلې کیږي. نیمه د خلاص ولدي چې هغه د مؤمنانو مسلمانانو د ارواح قبضه کولو د پاره الله دل ور کړی دي. سفرشتي د اصحاب الشمال ولدي چې هغه د بد کردار کافرو د مشرکینو د ارواحو د قبض کولو د پاره الله ور کړی. دو قسمه فرشتي دي.
نو اسرائیل علیہ السلام یو انچارج دے دا ارواحو، هغه فرشتي لګي مختلفو ځایونو ته د هغوی په واسطه باندې ارواح قبض کوي، په خپل نزي او دام کېدلی شي چې چېرې بعضو ته خپله حاضر شي، خدا سینه ده چې یو ځای کې دی حاضر شي نو بل ځای کې به څنګه حاضرېږي، بل ځای ته فرشتي ولېږي. دا اشکال په دې باندې موږ جواب کوو. نو وی جبرائیل اسرائیل علیہ السلام ته الله دوه قسمه لښکر ورکړی دی. اصحاب الشمال هغه فرشتي دي کله چې مسلمان سړی نه الله روح اخلي، نیک سړی دی، یو دیندار دی، هغه ټوله زندگی د الله په مرضیاتو باندې تیره کړې ده، ټوله زندگی د لغویاتو نه ځان بچ کړی دی، ټوله زندگی خپل خواهشاتو کې نه ده تیره کړې، بلکې هغه د الله د منشې مطابق یو قدم یې خیره د خپل خواهشاتو یا د معاشره مطابق زندگی نه ده تیره. نو داسې سړی نه چې کله الله روح اخلي، نو اسرائیل علیہ السلام هغه اصحاب الیمین، هغه فرشتي چې هغه مخونه دومره ښایسته او حسین دي، علماء لیکلي دي چې د اصحاب الیمین چې کم د دیندارو خلقو د ارواحو قبض کولو والا فرشتي دي، دا دومره ښایسته دي، دومره رنګیزي دي، لکه چې نمر او سپوږمۍ څومره رڼا کوي، په دې نه منې د هغوی مخونه رڼا کوي. او کم چې اصحاب الشمال دي هغه دومره ډراوني شکلونه لري، دومره سخت ډراونه شکل دی چې کله انسان وګوري نو د انسان هغوی شکل نه هیبت او د یری نه زړی چوي. نو کله چې نیک سړی نه روح اخلي نو هغه فرشتو ته حکم وشي چې فلانی بنده نه ډیر په لطف و کرم سره، ډیر مینا او محبت سره، ډیر پیار سره تینا روح واخلې. نو وی هغه مردا تلری نه راځي، لری نه نږدې نه اچانک چاپه پینا چي، لری نه را روان شي، هغه فرشتي ورته د مخ نه لری نه را روان شي او د انسان نظر ور باندې ولګي. زکه د زنکدن په وخت کې انسان حیران غوني، هغه لری ځای کې هغه رڼا ګوري، سوچ کوي چیرې دا سرنا را روانه ده، ډیر یو لوی رونق، یو ډیر خایس او یو ډیر تیز رڼا، یو ډیر لوی چمک د هغه فرشتو د مخ نه خيږي او مخامخ را رواني وي. د دا تصور نه چې دا څه شکلونه دي، دا وایي چې یاره دا خو سرنا را روانه ده، او دا سي حیران ورته ګوري، لری نظر په لګیدلې الله دې ته خي. نو چې کله ورورو را نږدې کیږي انسان ور سره ورورو مانوس کیږي، ځکه چې یو شی کا اچانک سړی وګوري نو هغه سره د انسان انس نه پیدا کیږي، بلدیږي ور سره نه، خو چې لری نه را رواني ورورو د نظر په باندې پریوزي نو دې ورورو ګوري ور سره سړی بلدیږي، رڼا چې کله څومره را نږدې کیږي دې حیرانيږي چې دا څه شی را روان دي. جون چې کله نږدې راشي نو دته پته ولګي چې دا خو صرف رڼا نه ده، بلکې په دې رڼا کې خو دنه څه شکلې په نظر راځي، دا خو څه خسته خسته صورتونه دي، دا خو ډېر حسین مناظر والا شکلونه دي. نو چې کله را نږدې شي دته مخامخ شي دی ور سره بالکل مانوس شي. انسانانو څو قسم دي، یو هغه اولیاء الله دي چې هغه د الله جل جلاله د ملاقات د پاره 24 غنټه داسې تیار ناشتي چې هغه وایي چې یا الله کله بستا طرف نه خبر راځي، کله به جبرائیل امین یا اسرائیل علیہ السلام برازي چې موږ لا خبر راکې چې ستا وخت پوره دی او راځه. ولی هغه تړپې د الله پاک د ملاقات سره مینوي داسې تګه ورته ناسي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارکي راځي چې کله هغه د مرګ وخت راغی نو مخ ډیر زیات کولاو شو، حشاشه بشاشه چهره وا، ډیر زیات خوشاله شو، دومره زیات رونق ور باندې راغلو چې خلق ته پوښتنه نه کوي چې اے بلال د مرګ وخت دومره خوشحالي، دومره زیات خوشاله خلق خود مرګ په وخت کې ډیر زیات خفای. انسان دی دنیا کې سلوي اختیاتیا یا 50 کال ژوند تیر کړي، نو کله چې دی دنیا نه سړی زی خامخا پریشان. اے بلالا دومره د غم او د افسوس والا مقام دی، خو بیا هم ستا مخ داسې خوشحال دی، ستا چهره داسې حشاشه بشاشه ده، ستا په مخ باندې د خوشاله آثار لیدلی شي، تا باندې خواړو غم نشته دا ولی
وی هغه ورته وی دا خوشاله مقام ده، دا د خفګانو د ویره والا سینه ده. ولی غدن نلقا محمدا واصحابه، اے دا اللہ بندہ دا دمرد خوشاله مقام ده، سبا بز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرام سره ملاقات کوما. دا ژوند خو یو دمره بیکار ژوند دی چې دا ژوند زما او زما د محبوب په مابین کې یو پرده ده. الله باندې مین یو الله وعده کړی دا چې د قیامت پر ورځ باندې به رب العالمین تمامو نیکانو بندگانو لا خپل ځان خی کما یلیق بشانه، څنګه چې دا ځان ده. الله جل جلاله وعده کړی دا چې هر نیک سړي سره به الله ملاقات کوي. وی جنتیانو نه رب العالمین په جنت کې تپوسو کې هر قسم نعمتونه، نه د انګورو کمه، نه د میوو کمه، نه د بیبیانو کمه، نه د بنگلو کمه، نه د خوشحالیو کمه، نه د مسرتونو کمه، نه هیڅ کمه بنی. رب العالمین باوازو کی اے زما مخلوقا، اے زما خاصو بندگانو، دا وایي چې څه شی داسې شته چې تاسو یې غواړئ چې زه دله درکما، سوال شتره چې وای کې او زه تاسو له قبول کما، صدا سے تمنا لره چې زاغه تاسو له پورا کما. وای جنتیان باور ته وای چې یا الله جنت دې را کړې دینو دینم لا نور سشته دي مونږ به نور څه غواړو. وای و غواړې اے زما خاصو بندگانو، کما تمنام چې پزړه باندې یا غوای چې زه در له پورا کما، کم سوال دې چې زه قبول کما، کم شي کم دې چې زه دل در کما. وای یا الله تا چې کم جنتونه را کړی دي دې نزیات بنگلې منګ نه دي لیدلې، یا الله کم بی بیان دي چې را کړی دي داسې بی بیان چاسترګو نه ویلې دلې، یا الله کم نعمتونه دي چې را کړی دي منګ چرته په دلو دماغ باندې سوچم پیناو کړي. یا الله جنت کې ملاسه کمیشته چې تمنګ توای که څه غواړې او غواړه، هیڅ نه غواړو یا الله بالکل مالا مالیو، هیڅ شي کمه نشتا. وی رب العالمین به بیا خاص تجلی ور باندې کی خپل چهره مبارک با د خپل شان مطابق ورته وخای. وای دا تمام مخلوق به بهوش شي، سوال بکئی یا الله دا ټول نعمتونه دې نوې، یا الله هوري دې نوې، یا الله نعمتونه دې نوې، یا الله جنت دې نوې، یا الله هیڅ شی دې نوې، یا الله صرف تا چهره مبارک ته چمن کتل بس دې نزیات نام خو منګلې دلې نوې. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې اے خلقو دا د خفگان مقام نه دی، والله دا زندگی دومره بیکاره زندگی دا زندگی زماو د معشوقې په مابین کې یو حائل دی، دا زندگی زماو د معشوقې په منځ کې یو دیوال دی، دیوال ز الله سره عمر نشم ملاوي دلې چې ترسو پورې دا ژوند ختم شوی ني. ز خپل معشوق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عمر ملاقات نشم کولای چې ترسو پورې دا ژوند زما ختم نه. نو زکه خوشالم چې غدن نلقا محمدا واصحابه، اے دا الله بندگانو سبب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه کرام سره زما ملاقات کیږي نو زه خوشاله گم څنګه نه. یو خدا سے ارواح دي دا غوی متعلق دا خبره نه ده، هغه خو اسم د الله پاک هغه ته خوشحال دي. اشرف علی سیبطانی رحمه الله و یوزل هغه کې ناس تو محفل کې قاری محمد طیب صاحب رحمه الله د دارالعلوم دیوبند محتممو وی زم په محفل کې ناس تو مانا حضرت اشرف علی صاحب هم تشریف فرماو او صدوه کسان خاص نورم ناس. وی اشرف علی صاحب تانی رحمه الله یو خوا بل خوا داسې ډیر داسې تشویش سره وکتل چې الکه څوک خوشتنه داسې غیر خلق وی داسې ډیر تیز تیز نظر تیر را تیر کو بیا تاسو کو چې څوک خوشتنه وی بیا منګ چورته جی بس دغه یو څوک کسان ناس شنو چې کله خپل ځان مطمئن ک چیرې پدې کې غیر سړی نشتا. وی بیا وی چې زما دې په خدای باندې قسمی ز مرګ ته دومره تیار یم، کچره اوس خبر راشي چې الله دې غواړي نو زه بالکل پر خوشاله او پر رضا باندې الله پاک ته تک قبول کړم. وینو موږ زړه کې سوچو کو قاری محمد طیب صاحب فرمایي رحمه الله وی موږ سوچو کو چې دا خو تکوینی د الله یو حکم دی،
کله چې الله حکم کی چې اے بندا ستا ژوند ختم دی راځه نو کستا خو خيو کنه دینو زیبا کله چې الله تا غواړي ژوند ختم دی نو ته راضی هم زیبا او کنه راځه هم زیبا دا خو څه کمال خبره نه ده ایمن زړه کې د اشرف علی سے پر خبره غور کول چې لکه دا څه خبره ده جب بھی مجھے اللہ بلائے گا میں خوشی سے چلا جاؤں گا او څه خبره نه ده خو یو خو تک دے دا سی تک دے چی کستا خوخ یو کندی خوخاتا ورزے یو خو آغا تک دے یو دا سی تک دے چی توربان دی خوشحال وی و راضی وی اوستا دا تمنائی چی یا اللہ کل بز استا دیدار توڑان دے کے گما یا اللہ دا جہنم نبز کل او زما ولی دا دنیا پا بارک کی خو تاسو تپت را چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر وی دا دنیا دا مومنانو دا پارا جیل خانه دا خو یو جہنم دے دا یو جیل دے چی دا مومن سڑی روح پدی کی تنگوی ایوا ورس پاغ باندے کال کال تیریگی چی یا اللہ کلب زستا ملاقات کوما ولی دا خود انسان فنا فی اللہ مقام دا سی دے چی اگا اللہ پاک دا ملاقات تمنا 24 گھنٹے کئی یو خو هغه تک دے چې الله دې کله غواړي ستا خو یو کنا خو دینو تبازه او یو پخپل رضا باندې تک دے کی کمال دے خپل رضا باندې تک یو خدا دا اولیاء الله مقام دے یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا خطاب حق و ارواح سره نه دی چې هغوی فنا فی الله مقام ته رسیدلی دي او الله جل جلاله د تک د پاره تګی ناس دا غوی د پاره دا مقصد نه بیانو دا وس چې بیانو دا د حق و ارواح په باره کې بیانو چې کفار ګناګار خو نه دي خو لیکن تګی هم مرګ د پاره نه دي نو الله جل جلاله دا سه فرشته راولېږي اغا فرشتے مخامخ چی رازی نو دے مانوس کئی ولی دا مانوس کولو ضرورت تے یو آغا روح دے چی آغا وطلو دا پارا تگے دے آغا تا دا مانوس کولو ضرورت نشتا آغا دا ترغیب ور کولو ضرورت نشتا آغا دا تقریر کولو ضرورت نشتا یو سڑے جوڑ دے عقیدہ برابر دا ذہن صاف دے آغا دا اللہ پلاری کی خود کو شان دے ہر لحاظ سرا آغا تا دا دعوت ور کولو هغه ته د نصیحت کولو ضرورت نشتا خو چې څنګه دی ورته وی چې لکه د الله لار کې وخت ولګاو بس وی لګی د الله لار کې وزنو بس وزي خو چې کم سره داسې دی چې هغه لا دې حد د سټیج ته نه رسیدلې هغه له ترغیب ورکړي هغه به پوکای چې ګوره دا دنیا یو ډیره بدرنګ دنیا دا د مؤمن سړي د پاره جیل خانه ده پدې کې انسان نه ګناهونه کیږي بلکہ شیخ اکبر لکلی دی یو ځای کې چې کله د ګناګار سړي روح قبض کړي شي کنه نو چې پورته خیجینو د اسمان دروازې ته نه بند شي نو دروازو طرف نه ورته اجازت نه ملاويږي هر طرف نه لعنت پی وریږي نو به د برن را اخلاص کیو داسې پر اسمه ک باندې راوړي ناغلی کلی دی چې د اسمان نخکته ټول جهنم دی بس او اسمانونو نه بر ټول جنت ته هغه داسې بعض تحقیقاتو کې لیکلي نو کم سړی تا چې داسې د الله د ملاقات او د محبت چسکه لګېدلې ده چې دا غزړه داوي چې الله تعالی وي بس هغه ته خود ترغیب ضرورت نشتا خو عام او ارواح ته د مؤمنانو هغه خود دیش یا شپته یا سل کاله په دنیا کې تیری کړی هغه د دنیا نه دومره مانوس شوی چې داغه روح کله وزي دا دنیا چې دې پریدي نو ډېر زیات پریشان وی سنه سپد باندې زور وی چې الله دا دنیا پاتې کیږي او بل جهان لازم نوې دنیا دا نو دا فرشتي لره نه دا هغه د مانوس کول د پاره راځي ترغیب د پاره نو چې کله را نږدې شي ورته وی ګوري چې دا خډېره حشاشه بشاشي چهرې دي ډېر خيسته شکلونه دي ناغه ورته چې اخرجي ايتها النفس الطيبه اے پاکا روحا روزا اے پاکا روحا روزا ربارشا دے جو سینا کانت فی الجسد الطیب
تو وی په یو پاک جسد کې ستا جسد هم پاک دے او تو هم پاک یې اے پاکا روح د جسم نه روزه چرتا الی روح و ریحان اغا خستا اغا باغاتو اغا د خوشالو زیتا اغا د خوشالو ولا مراحل ترازا دا سے رب ترازا غیر غضبان چې هغه بچرتم پتا باندې غصه نشي ہمیشہ ہمیشہ با پتا باندې مهرباني چرته بداغه غصه نه ګوره چرته تا باندې هغه قهرونه کی دا سے رب طرف ترازا پریدا دا دنیا په بکیړو کې ډوبیه ترغیب چې ولا لګور کی نو دا غسړو روغونی مانوس شي اغه دنیا ته تک د پاره تیار شي نو د په وخت د ځن کدن کې ولا دا خطاب کوي چې روزه د الله په حکم باندې نو هغه روح بیا روزي دې ته ویل کېږي یا ایتها النفس المطمئنه چې دا نفس مطمئنه د مسلمان یو داسې نفس ته اطمینان سکون ته ویل کېږي چې دا هغه نفس ته چې دا الله په ذکر باندې دا الله جل جلاله په عبادت باندې دته اطمینان ملاوي ده د دنیا په آسایش باندې دته اطمینان نه ملاوي ده لکه څنګه چې الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الا خبردار شي یو اهم خبر الله کوي یو اعلان کوي خبردار بذکر الله دا الله جل جلاله په یاد باندې د رب العالمین په سجدو باندې الله تا په قیام باندې الله تا په خلوص سره روزي ساتلو باندې د الله د نوم اغستلو باندې تطمئن القلوب زړونو لا اطمینان ملاويږي زړونو ته سکون ملاويږي نه بنگلو کې د زړه سکون شتا نه محلاتو کې د زړه سکون شتا نه د دنیا په درو دیوار کې سکون او اطمینان شتا نه په بل شي خوشالو کې اطمینان او سکون شتا چاہتا مومن سڑی تا مومن لکا سکون ملاویگی رب العالمین فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار کچر اطمینان ملاویگی مومن سڑی تا نو پسیشی ملاویگی ذکر اللہ در رب العالمین پا یاد داش باندے دیتا غا خوشحالی گیا دا سندے چومر ٹیوی تا ناستی شد خطبے ٹیم شی بیاراشی جماعت اہو مومن نہیں دا مومن نرے چی ٹی وی تا دا غزر خوشحالیگی طبیعت تا اطمینان راضی ہوئی یا پیکر میں غلط شد تاش میں اوکو پیکر میں غلط شد کنی بھی کلو پیکر نہ غلط ہے دے پوشی چی زما پا ایمان کے فرق ہے ٹی وی ویسیار سرستا فکر غلطیگی استاغا سوچ بدلیگی دا اللہ کتاب سردی نہ بدلیگی نو بیا سوچو کا چی زما ایمان صحیح نہ رہے زما مومن توب کے شک تیز چی دا کلمہ وائم چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماں کے فرق تھا بیاستا کے صفات شتا ضرور ولی مومن سڑی تک اطمینان ملاویگی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کلچے باغیانو پاغه باندې او باندې کړي وی سالوي خورزه زمنګ مسلمانان ډېر کمزوري ایمان ولدي ډېر کمزوري ایمان والا یو طرف ته د کربلا واقعا ده بل طرف ته د عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ واقعا ده د کربلا په واقعا کې دو درې ورځې داسې تکلیف ده شدید تکلیف د لسم په ورځ باندې 10:30 بجې نه بعد قافلے راغلی دی یو طرف تم توری دی بل طرف تم توری دی یو طرف تم فوج دے بل طرف تم فوج دے پخپل مابین کے مقابلہ دا 1:30 بجے نہ مخ کے تولا کے سا ختم شوے زیاد نہ زیاد تکلیف یو ورځ یا نیم ورځ تکلیف دے خو مسلمانان اخپل دین نہ خبره اخپل دین نہ اخپل ایمان اسلام نہ اخپل ہسٹری اخپل تاریخ نہ خبره مسلمانان او د کربلا واقعا ډیره سختی تیر شوی دا او د کربلا په ورځو کې محرم کې الله ورته آیات شي نور بالکل ورته نه رایا دي زمونږ دي سنیانو ته چې ځان له سنیان وای یو طرف ته صرف یو 2 ورځې دي یا صرف یو 100 غنټې دي واغه همداسي ندي یو طرف تم د حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ په لاس کی تورا دا ملګری مور سره دی به ملګرونه ده مقابله ته ولار دے تسلیم نه ده داسې نه ده چې هغه سره قوت نشتا او بل طرف ته قوت شتا یو طرف نم توری خوځي او بل طرف نم توری خوځي صرف 10:30 بجے نه بعد تقریبا
1:30 بجے پورے جنگ شوه دے بیا قصہ ختم شوه دا مسلمانوں تینا لویا واقعہ جوڑا کړی دا 24 گھنٹے داغه په ماتم باندې جڑا کئی سنیان داغه په کورونو کې شربتونه د الله نوم علاوه نظر حسین او نظر حسن په نوم باندې غیر الله په نوم باندې چې رب العالمین په کتاب الله کې فرمایلی دی وما اهل به لغیر الله الله فرمائی ما حرام کړی دا په مسلمانانو باندې المیتا چاغه مردارئی ما حرام کړی دا په مسلمانو باندې روان وینا چاغه بېږي دا سوینی خوراکم حرام ده الله فرمای حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر ما حرام کړی دا مسلمانانو باندې بهتا ہوا وینا هم ور باندې حرام ده الله فرمای مردارهم حرام ده خنزیرهم حرام ده سلورم نمبر ټولو نه زیات حرام چې ده وما اهل به لغیر الله الله فرمای هغه شی حرام دی چې د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې وزي د پیر بابا په نوم باندې کما مالګه وتلې دا خړلې د خنزیر نه هم زیات حرام د قبر په نوم باندې کما مالګه دا خړلې د خنزیر نه هم زیات حرام د قبر په نوم باندې کم رومال وتلې خړلې د خنزیر نه هم زیات حرام د قبر په نوم کم پسالال شوی دی خړلې د خنزیر نه هم زیات حرام لیکن نن مسلمانانو مرداری ته خو مردارا ہوئلا خنزیر ته خو حرام ہوئے وینی ته خو حرام ہوئے لیکن وما اهل به لغیر الله بالکل هیر کا الکه وګوره دیوبندی تفسیر معارف القرآن چې پتر ته ولګي ترجم کولاوش لګي و خو ګوره اردو کې تفسیر ابن کثیر په اردو کې شته خو خیر هغه اکثر د پاره عربی کې تفسیر دولا الا به لغیر الله لانو نالوا د مرد پنوم باندې استل شوی د حرام دی نه نواتی د لانو نالوا د انسان پنوم باندې روانه دا وما اهل به لغیر الله کی شامل دا ټول حرام دی او دا سه حرام نه دی ګوره دا سه حرام دی چې کچری استقرار حال در باندې راغې دا سه تکلیف در باندې راغې چې د مرګ خطر لري چې الله کچری مردار او نخرما کچره مردار او نخرما نو مرم نو دا سیتم کی یو طرف تا مردار پس پروت ہے بل طرف تا د انسان غوخه مردار مړ پروت ہے انسان پروت ہے بل طرف تا وینا پرتا دا بل طرف تا خنزیر پروت ہے بل طرف تا د الله نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې استلې شوی نظر پروت ہے یا قبر باندې مالګه پرتا دا یا چرګه او چرګوړې قبر کې حلال شوی اگر چې بسم الله الله اکبر دې په ویلې وګوره بحر الرائق و شامی و غیره د فتح القدیر زمنګ د فقہ کتابونه وای چې کم شه د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې یو ځل متعین شي زړه کې صرف دا ګمان تیر شي چې په محرم کې دا شی او باسم حسنین باندې ډیر ظلم شوی دی حسنین ظلم نه ګوره منکر نه یو پاغه منګم خفایو خو کچره یو سړی پلار مرشي او ډلونه بجیره او غاړي او ډنګ څه چل دی لکه ډیر زیات خفایم نو موږ به خامخا ورته چې راګه د خفغان خدا طریقه نه ده چې ته گاډیږي موډول وای اوس کاغه وای چې ته خفغان نه منې لکه خفغان منم پلار دې مرده خدای دې وبخي منګم در سره غم جنو خدا تا چې ډول او د کنجران او د گاډیږي او دا څنګه خفغان دی د خفغان دا طریقه ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شه مظلومانه شهادت دې کې شک نشته خداغه د خفغان دا طریقه ده چې داغه په نوم باندې وبو باسا ته سنی د کمزه داغه په نوم باندې سبیلونه جری کوا ته څنګه ځان له سنی وای او بیا د سنی شیا جګړې ولې کوي ضرورت یې سره فساد دې جوړ کړي حکومت تم تنگ کړي عوام دې تباہ کړي یا خو تاو پاګه کې سفرت نشتا کسو کوئی چې فرق شتا نو یاران زنده صحبت باقی من خمړنی علاج وندي ان شاء الله کې دې په کتاب دې له خبره خو کی چې کچري فرق پکین او ما اوهل به لغیر الله دې بیا د قران نه لري دلدل ته خوای چې فلانه قران نه مني فلانه کتاب نه مني دته مني وما اوهل به لغیر الله الک ټیک ته مظلومانه شهادت دې لیکن شهادت باندې ماده سے خفغان نه دی لیدلې چې ته په غړېږي او سندره وای یا تا کنجریان رغوختی دي یا ته ډزې کوي یا دې توپ او توپخانی لګولې دي چې الک څه ډېر زیات غم جنې ما دا خو د خفغان وجنه طریقه نه ده نو عزیزانو فقهاو لیکلی دي چې کله هر طرف ته
یو طرف تا خر پروت تے بل طرف تا مردار بیسا پراتا دا بل طرف تا پا قبر باندے مڑ چرگوڑے پروت تے یعنی سڑکی ادارہ غلی دا چی دا بدفلانی پا نوم باندے زو باسما او بیا اگر چی بسم اللہ اللہ اکبر پہ ویلے دے ہم نہ حلالی طول قرآن پہ باندے ہوایا کم شے چی پا غلطی عقیدی باندے پا سڑکی را تیر شوے دے آغا پا حلال اولو ٹیم کی ہوایا چی بسم اللہ اللہ اکبر دا چاپ لار بے ہم حلال نکی وہ گو رفقی کتابون علاقہ دا خود خلی دعوی خو ندا کن کتابونو لکلی دی کتابونو من سرست قوت نور نشتا خود کتابونو قوت تے نو علماء لکلی دی چی کچری سڑے مری حالت اضطرار دے مردار خوراک جائز دے کہ نہ دے جائز چی پوئی گی چمرم کچرے حلال شے نہ ملاوی گی یو طرف تا مرگ دے بل طرف تا مردار دا خوراک جائز دے کہ نہ دے جائز اخپل حاجت پوری دا ہوٹولو تا پتا دا خود جائز دے وہ کچرے یو طرف تا مر خر پروت تے بل طرف تا مردار بے زپراتا دا پکاردارے چی مردار بے زین اخرے مردار خرنے ترقی دا کنا سڑے بلگ مرتبو تا خوب گوری کنا بل طرف تا خر پروت تے بل طرف تا خنزیر پروت تے نو پکار دے چی دا خنزیر غوخا اخری نا دا خر غوخا اخری خو خنزیر او اندارنگی یو طرف تا خنزیر پروت تے بل طرف تا دا اللہ نمنا علاوہ دا قبر یا دا ولی یا دا نبی یا دا ملا یا دا پیر یا دا فقیر پا نم باندے نظر استلشے دے یا ڈولے یا دا بلچا بل طرف تا آغا پروت نو کا خنزیر خوڑے شی باکی نشتا خوا ما اوہل بیہی لغیر اللہ بنشی پڑے دمرا سخت حرام دی خواہ حرمت علیکم لیکن افسوس دارے چی مسلمانانو دا خپل کتاب نزان نرے خبر کرے ولی علماء ورطویلی دی چی دا اللہ دا کتاب یاد اولو دا کولو دا پارا ترجمے دا پارا دی چی سورلس علوم نیکلی دا اللہ کتاب ترجمہ بانا کہے دا کوئی پنج پیریان کئی ولی در توائی علاکہ طورتوائی چی مولی سے استاد پا خدای باندے قسم وی اور استاد پا کلما طلاق باندے طلاق وی تا خود قرآن ترجمہ کردی دا تا سورلس علوم از دا کتا دا لسو علمونو نمونو واغستون تا ناری تالا خو ندرزی و تا ترجمہ کردی و ما توائی چی سورلس علوم دی نی کردی نیشی ویلے ولی کچری دا اللہ کتاب اجازت ورکو کلا عوامو دا اللہ کتاب شروع کو نو دا اللہ پا کتاب کے بپاولو سپارو کے راشی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا خبردار پا ختم پیسے وانخلے خبردار پا ترویحو پیسے وانخلے خبردار دا اللہ پا کتاب پیسے وانخلے خبردار بسکٹ ورباندے ونخورے خبردار بریتونو گیرہ ورباندے غوڑنکے نو بیا خودین عوام خبری گی چگا ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا پخپل ترجمے کی ہوئی بے پتا چرگا خوری نو زکا در توئی چی سورلس علوم دی چی نیکڑی نیشی ویلے مخ کی چی تیر شی بیا بد آیات رضی چی وما اوہل بیہی لغیر اللہ آغا شید خینزیر نا ہم زیاد حرام دے چی دا اللہ نم نا علاوہ دا بل چاپ نم باندے استلے شویوی لکہ تاسو چام طور باندے او باسے پا محرم کے پنزلسیو کے او سیشی کے او سیشی بہرحال کم کم یو شے بجاڑو کم کم یو شے بجاڑو ناست خودیر وے پا تقریرونو کے او واللہ خم مطمئن کری ہے منگ دا نچی منگ نے مطمئن کری یوا خبر منگ دا قرآن و دا حدیث و دا فقہ دا حوالونا علاوہ تاسو تا ندا وڑان دے کرے خو یقینو کا تاسو ہیچ چام عملا ندا مانلے خو کا کمزے کسو گڑی گی تاسو ورسر گڑے گئے کا کمزے کسو کارام خوری تاسو ورسر خورے کا کمزے کسو نجائزے کئی تاسو ورسر کوے کمزے کسو سکئی تاسو ورسر آغا سکوے دلتے آورے علتے بیا نہ مانے بس دگا سی چل دیں بہرحال نو خبر سپ سے روانہ و پتہ نشتا واللہ عالم نو ما خبر دا روانہ کڑی وا چھ نفس مطمئنہ چھ اگا دا اللہ پا مرضے باندی زندگی تیرا کڑی دا اگا تا بدا ترغیب ورکی چھ دا دنیا پریدا مڑا پا دی دنیا کی سدی اگا تا رغبت ورکی چھ دا دنیا پریدی نو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی غدن نلقا محمدن و اصحابا زب سبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوے گما او داغ صحابہ کرام سر با ملاوے گما نو اغا سڑی تبا اطمینان ورکی دا فرشتے باورتا رغبت ورکی دا دنیا نوے
بے رغبت کئی نو کله چې هغه راضی شي دا روح بواخلی قبض بکی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک اخپل رب طرف تا واپس شاده ورته نوې چې لاړ شه واپس شه څه مطلب دا روح چې د کمزې نه راغله ولکه څنګه چې علماء لیکلي دي صحیح احادیثو کې هم راغلي دي چې د مؤمن سړي روح به د عرش لاندې یو زیره چاغه تایلیین وای د مؤمن سړی روح به التاب دی مرغه په چجوري کې التا زوړن وی د عرش لاندې زوړن دي تصرح من الجنت حيث شاء رب العالمین به اجازت ورکی چې روح په جنت کې کمزې کې چې ګرځا زمنګ مليان عالمان صاحبان وای چې د جمعې پشپ باندې هغه جنت پریری او دی دنیا لراځي بلے باندې ناستی وظیفه غواړي چې اې د الله بندگانو ډېر وګه ما وظیفه راوړې سبحان الله لکه ته چنه خو نه ده کچنه ده سبحان الله ساجبا عقاید دی ډېر حیران ول الله جل جلاله دو زید ارواح مستقر تیار کړي اگر چې اختلاف پکشتا چې کمزې کړي خو خیر دا خبره اتفاقی دا چې دو زیدی یو د نیکانو بندگانو ارواح دي اغا پایلین کری یو د بدانو خلقو ارواح دی اغا پسی جین کی جہنم کری نہ جہنم نہ د استلو اجازت شتا چې ته کور تلار شو وظیفه وغواړه او نہ جنت نہ اغا پاگل راضی چې اغا استاد 2 روپے وظیفه پسی دنیا تراش سبحان الله ارجعی الی ربک لارشا اے روحا کم زینا چراغلے وی اغزیلا واپس لارشا رب العالمین په خوا کې بیا وسېگا ایشو عشرت کوال تلارشا سنگحال کے لارشا راضیتم مرضیہ دا سے حالت کے لارشا راضیتن چتبم دا اللہ ناراضی مرضیتن اللہ بمتا ناراضی وی تدا اللہ ناراضی و اللہ ستا ناراضی پدا سے حال کے ذات دیتے ہوئے لکی کی بشارت اے مومنہ اے د مومن سړی روحا دا سے حال کی د دې جسی نو زراضیتن چې تد الله ناراضی سوال پیدا کی چې سوا د دهریانو نا دا سی روح په دنیا کې نشتا چې د الله ناراضی نینو د دې خبرې څه مقصد چې تد الله ناراضی الله نه هم ټول راضی یو کنيو څوک دا سی ویلې چې الله نه هم راضی ټول ته ناراضی دي نو بیا د دې خبرې مقصد چې راضیه مرضیه الله نه هم ټول راضی یو اور رضا دوا قسمه دا کنا یو خدا سے رضا دا چې د الله د ذات ناراضی وي سوا د دهرینا تمام دنیا الله ناراضی دا الله ذات ناراض خو بل خبره ده یو دا سے رضا دا چې الله پاک جل جلاله د افعال او معاملات او شرائع او معاملات هر څه باندې راضی وي الله در سره څه کوي پاغه باندې راضی مړې دیو شپاغه هم راضی بیماری در تا ملاو شپاغه هم راضی تکلیف در تا ملاو شپاغه هم راضی سترګ دین لاړ هغه باندې هم راضی پوزا دې پرې شو پدې هم راضی لاس دې کټ شو پدې هم راضی شهید شوی پدې هم راضی غریب شوی پدې هم راضی امیر یې پدې هم راضی بهر صورت د الله پار یو کار باندې راضی یو بزرگ نه چاته پوسوک ورته چې جی ستا سحال ہے زندگی بھی संग تیریگی وہی ارے کیا پوچھتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ کائنات جس کے مرضی کے مطابق چل رہے ہیں وہی اے اللہ بندہ حق سڑی نہ بتستا پوس کہے چھ چا د مرض مطابق تمام دنیا چلی گی اگی دنیا کی جس کی گیا غم زما مرض مطابق پدی دنیا کی جس کی گی دام زما مرض ما د مرض بستا پوس کہے سڑے حیران شي یار تو ولی دمرا لوی سڑے چې ستا په مرزه دی دنیا کی کارونم کیږي هغه دنیا کی کارونه کی یو زم دمرا سړیم چې زما د منشه خلاف کار په دواړو دنیاوانو کې نه کیږي کائنات چې څه کیږي زما په مرزه کی دا خو عجیب خبره ده څه کیږي ستا په مرزه څنګه کیږي دې څه وجه ده وی اے د الله بندا حق نواز شهید رحمه الله یو شعر ویلو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے ارے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا وہی دا اللہ فنا فی اللہ پو
لاندې یو داسې زه مزمر دی، داسې راز مزمر دی چې چاله مرګ ناراضي، هغه د ژوند هیڅ فائدہ نشتا. ولی د ژوند دی چې مرګ ولا خوند نه ورکوي او فنا فی الله مقام دی. هغه وای ما خپل مرزا، ما خپل رضا د الله پر رضا کې داسې فنا کړی دا، ما خپل طبیعت د الله په طبیعت کې داسې فنا کړی دی. الله چې سکئی زور باندې راضی یم، الله چې سکئی زور باندې راضی یم. زما طبیعت د الله د طبیعت تابع دی، زما مرضی د الله د مرضی تابع ده. نو الله چې سکئی زما په مرضی کیږي. ولی کله خکې مز په رضا، کله بد کئ ما سرم ز په رضا، کله ما مړ کی مز په رضا، الله ما غریب کی مز په رضا، الله ټوله دنیا ورانه کی مز په رضا، الله زما اولاد مړ کی ز په رضا، الله اولاد را کی ز په رضا، الله ما چاته محتاج کی ز په رضا، امالا سوک محتاج کی ز په رضا. ما خپل رضا بالکل ختم کړي دا زما رضا نشتا. خدا الله چې کوم رضا دا بس دغه زما رضا دا. نو زکه ټولي دنیا کی کارونه چونکه دا الله په مرزه باندې کیږي، نو چې الله مرضی دا زما مرضی دا زکه زم چې زما په مرزه کیږي. دیته ویل کیږي راضیه مرضیه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی یا رسول اللہ، ساجیبہ نے خبر ادا و یا رسول اللہ تا چی سخواہش تے اللہ آغا پورا کئی، ستا پا مرضا باندی چی کم کاری آغا اللہ کئی. یہ مخبل رضا دا اللہ پر رضا کے فنا کردے دا. لکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو مقام ملاو، آگے تے لکی کی فنا فی اللہ. سو وقت کی پا حدیثو کی راغلی دی، سو وقت کی دا پردے حکم نو نازل شے. اوس خو د پردے حکم نازل دی، تاسو به ګمان دی چې اوس هم د پردے حکم نشتا. خو د پردے حکم نازل دی اگر چې تاسو یې نه منئ، یا عملن یا قولن، پر صورت خو منئ نه، ځکه چې عمل په باندې نشتا. په کورونو کې د ترزوی د ترورزوی ماماس وینا زوینه پرده نشتا، دې ته نه منل ویلې کیږي زمونږ په اصطلاح کې، اگر چې انکار نه دی کفر ورته نشي ویلې، خو عظیمه ګناه ده. وای د پردے حکم نو نازل شوه، نو بے بیان بد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام صحابہ کرام سره په مجمع کې ناشته وي. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احادیث به اوریدل، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک نا عبر او حکم به اوریدل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یوزل مشورہ ورکو یا رسول اللہ ستا به بیان د عام خذو په شان تنوی دی مجمع کې اگر چې صحابہ کرام ناشتی، خو بل طرف تا منافقین هم پکشته دي. یا رسول الله ستا به بیان چې عام صحابه کرام سره به پردې ناشتی وي زمارا خو خنرا. هغه اے عمره خبره خو دې ټیک ته وله، الله طرف نه حکم نه راغله، د مشوره وا. خو چون کې د رضا هغه رضا د خپل رضا د الله د رضا تابع کړي وا. رب العالمین د برنا आवाज د برنا جبرائیل امین راولې غلو. رب العالمین فرمائی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے صحابہ کرامو، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمامو صحابہ کرامو تا اعلانو کا کچرے د چا بے بیانو سر سکاروی سشیط نغواڑی نو فاسألوہن من وراء حجاب. خبردار پردے سے اس طرف ہوں گی، امہات المومنین پردے سے اس طرف ہوں گی، صحابہ کرام پردے سے اس طرف ہوں گے. کوئی سوال کریں گے، کوئی چیز مانگیں گے تو پردے سے اس طرف مانگیں گے. نظریں صحابہ کرام کی صحابیات کرام پر نہیں لگیں گی، د صحابیات باندې بستر کی د صحابہ کرامو نہ لگی. ولی آغا تب دا سوا داغ مزاج دا سے وہ چاغ خپل مزاج ختم کړو. د صحابہ کرامو مزاج، د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج، د رب العالمین د وحی مطابق وسچ د الله خو خینو بس هغه د دوی خوخه. مقام ابراهیم رکعتونه پکې مخکې د برکات چې کوم واجب دي دا پکې مخکې نو. مقام ابراهیم د مکینا دیخوا نو داسې به خلق تاویدل را تاویدل با. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کو
یا رسول الله کچری د مقام ابراهیم کی 2 رکعات نفل کو 2 رکعات کو ډیر بخنی وی اے عمره خبره خو خکای کار خو خده خو الله حکم نه کړي لکه درویشتم سورتونو نمنګو لکه کار خو خده خو حکم خو الله نه کړي مې کړي اندارنګ 2 رکعات نه عمر فاروق وی چې 2 رکعات به کو پیغمبر علی السلام ورته سوای کار خده خو الله حکم نه کړي نشي کوله کله الله حکم کی بیا به کو نو رب العالمین برنا وحی رولگل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا اے محمدہ ما دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشورے سر اتفاق دے بس پدی مقام ابراہیم کے بعد برکات خام خا کوئے رب العالمین طرف نہ حکم راغلو محمد رسول اللہ حکم فرمائلو چکوئے اولم برکات خکارو بدکار نو خو پیغمبر علیہ السلام نشوہ کولے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نہ یریدو زمنګ مليان الله نه یریږي او چې کا کړي حکم کني کړي منګه کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه یرید چې سو پرې برن آرډر نه راغله عمره پرې ذکر نشم کوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دین چې محمد رسول الله راوړی دی صلی الله علیه وسلم د خېټه نه راوړی دا دین چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته پیش کړی دی برن راغلی دی هر څه د الله د منشي مطابق دی سی چې راوړي دي د الله د منشي مطابق دی سی چې نه دی راوړي هغه د الله د منشي نه خلاف دي ځکه نه دی راوړي نو د الله د منشي خلاف منځونه باندې کوي الله د منشي خلاف تلاوت باندې کوي الله د منشي خلاف به صدقه نور کوي د الله د منشي خلاف یو کارم نشي کولای هر څه د الله د منشي مطابق دی فاتبعوني يحببكم الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فاتبعونی زما اتباع کینو يحببكم الله اللہ با تاسرم سر محبت کی او کچری زما اتباع نہ کرے نو بیا محبت نشت تاسو اللہ بخ مرضیہ یو اللہ پاک تاسی ور تک دے یو پرزا سر تک دے خوشالے سر تک دے کہ انسان راضی وی خوشحال وی حشاش بشاش زی یو خدا دے چھے خوشحالے سا قسمونه دی یو دا دے چھے دا مرگ تمنا دا مرگ تمنا علماء کرام لیکلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی لا یتمنین احدکم الموت تاسو سوک دا مرگ تمنا مکوے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یتمنین احدکم الموت خبردار دا مرگ تمنا مکوے مرگ پسور باندے مغواڑے بل دے کہ اللہ یہودو تا فرمائی چھے اے یہودو کچر تاسو آئے چھے منگا دا تمامی دنیا نا علاوہ رب العالمین اولیایو زبرگانیو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین بیا تاسو کر اختیار دا دعوی کوي چې منګه د الله اولیاء یو نو بیا تاسو د مرګ تمنا وکړئ چې الله مرګ راولي یو ځکه الله فرمایي چې کثر ته د الله ولی یې نو د مرګ تمنا وکا بل ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یتمنین احدکم الموت د مرګ تمنا مکوي په دواړو کې تعارض په نظر راځي یو بل حدیث ته هغه کې د دې دواړو تعارض لري شوی دی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یتمنین احدکم الموت بضر نزل به اے مسلمانو خبردار د مرگ تمنا د ست تکلیف د وجنا و نه کې چې تکلیف در باندې راشي سم مصیبت در باندې راشي مصیبت نہ تنگ شو وای چې یاره دینه خو مرگ خره دا تمنا د مرگ مکه یو تمنا د مرگ د دې لپاره دا چې انسان د الله پاک د ملاقات مشتاق وي الله پاک سره د لیدلو یې مینوي بے قرار وي چې الله تعالی سره به کله ملاويږي ما یو دا تمنا د مرگ دا ممنوع نه ده یو دا تمنا د مرگ دا چې سړی د تکلیفونو د وجنه د غربت د وجنه د مصائب د وجنه جزع او فزع کوي چې دینه خو مرګم خره نو دا د الله په تقدیر باندې د ناراضګۍ علامت ده گویا کہ تدا اللہ پر تقدیر باندې راضی نہیں
راضیتا مرضیت خو دیتا ویلے کیگی چی رب العالمین ندا سے راضی وی لکه مشوم بچیله چې مور پی ورکی نو هم هغه د مور پلار ناراضی ده او که بیا مور ولا سپیړ ورکی نو بیا هم هغه بل خوا منډې نه وای د هغې مور غېږې له ځان رسوي ولې هغه ته دا پته ده چې ما ته د مور د غېږې نه علاوه بله اسره نشته که دی ماله سپیړه هم راکي هم دغه زما اسره ده که دی ما ووهي هم دغه زما اسره ده که دی ما سره پیار مینه محبت وکړي هم زما دغه اسره ده که دی ما وهي او تکلیف راکوي بیا مې هم دغه اسره ده نو داسې به رب العالمین سره به داسې معامله کوي لکه چې بچی څنګه خپل مور سره کوي هغه بې شعوره هغه بې عقله وړوکی بچی کله چې مور والا سپیړ ورکي هم نو مور غېږې له ورځي او کله چې مور والا یو ټافي یا شی ورکي نو بیا هم د مور غېږې له ورځي داسې به که چرې الله تا باندې راحت راولي نو هم نو د الله غېږې له به منډه کوي چې یا الله تا نه ډېر راضي یما سدی چې وکړل یا الله ته احکم الحاکمین الہ العالمین ته زما په حکمت باندې الہ العالمین ته زما په خیر خوای باندې خپويږي دې کې به خیر وي الله الخير فيما وقع دې کې به خیر وي الله چې تا داسې وکړل ایوا واقعیا چاله کړی دا څنګه دی چې تاسو وایئ چې را داسې حدیث مبارک ته خو سی عام واقعیا کې دې شي دروغم وي وځي د عبرت د پاره دا واقعیا اکثر راځي پر ټیک نه فرق دار منګم بیانو نور مليانیم بیانې خو نور د تداسینه وایي چې دا غلطه ده یا با من غړت یا با ضعیف نو بیا تاسو په جنگونه کوي چې نه نه داسې شی وی دي کا هغه ملنګ چې کم دغه خبر کړو موسی عليه السلام غوخه نه ورکوله او موسی عليه السلام سوال نو قبول او د یو ملنګ سوال قبول بیا تاسو په مړی کوي من درته وایي چې د خدای بندگانو سوچ وکړي پیغمبر زیتا ولی نشي رسیدله چرته ولی ملنګ په قبرونو کې ناس ته پیغمبر چې ته وایې چې د پیغمبر سوال نه قبول وي ځامن دي نشتا ستا په حکم کې ځامن نه په قسمت کې ځامن نشته او د مالنګ په قسمت کې وو داغه په خله ورکړیو بهر حال زمنګو د بل چا په بیانولو کې فرق داره چې منګه کا واقع بیانو دا درته وایي چې ضعیف را څه قوي شي نه ده خو د عبرت د پاره بیانو یو بادشاہ او یو وزیر وو وی بادشاہ څه خوشاله کې او خنجر په پخې باندې پرې وطنو دا کټه غټه پرېش والا نو وزیر ته وی چې الکه دا غوته می کټ شوی دا وی په دې کې به خیری هغه غوسه شي چې الکه دې کې به څنګه خیری زما غوته کټ شوی دا ته چې دې کې به خیری وی روینی سه په دې سپګو والا کوټه جیل کې بند کړ کتابی خبره نه دا ګور یاد ساته خو سي د عبرت د پاره دا پر پړته نه جوړه نه کې نو بیا چې کله هغه جیل خانه ته نه استنه هغه ورته مخ راوړوي بچا سلامت دې کې به خیری وی زدا خیر ستا په نصیب شه یو ورځ واته اخکار پسې وتل او بادشاہ د اخکار پسې چې سړی روان شي کنه دنه د دنیا دوا تیا غلط شي رواني بیا شوقي داسې نو چې کله ته نو داسې وی بادشاہ ته وته وې د سړی خورو بادشاہي وا انسانان به حلالول او خړل به و یغزه کې د خلقونی و یې ډېر خپ سره تیار پسره خور میګو ساتي کړه دې ځای چې بویزو بادشاہ له ورولو چې تختر کې به حلال کی بوتل دی ویو کال یا نیم کال ساتل ډېر خو خوراک خاکه ولا ورکولو چې کله د اختر شپشه دا نو بادشاہ ورته ویل دي چې قاضي صاحب له بوزه چې په دې اختر کیږي او کنه کی نو چې کله بوتل د قاضي صاحب ورته ویل دي چې ماشاءالله ډېر خپسره خو اختر خو پینې کیږي کټه غوته نشتا بادشاہ غوسه شوی چې د دومره خوراکونه او د دومره کوپره او د دومره چانی مړ وای شړې ځنګل لا نو هغه چې شړلې را تختیدلې وطن لا راغله بادشاہ کی خپل کسانو ته ویل دي چې هغه وزیر راو باسه د جیل نه ورته ویل دي چې وزیر صاحب تا خو چې کوم خبره کړې دا خو اختیا وا کچره زما غوته کټ نه وینو نن می ورمې کټې ده خدا خو غوته کټ وا قضیوي چې په اختر نه کیږي ما ته خو اختیا په دې خبره کې خیر وو خو تعالی پکې څه خیر په دې جیل کې وې د خدای کا مقلا چې تخکار لتلې نو زبر در سره خامه خاتله نو که پتا اختر نه کېد نو په ما خو کېده کنه خو په دې کې خو خیر دا و چې زه جیل لاړم او ته چې کوم د ښکار لاړې ستا غوته نه و زه په جیل کې ومنو دی وجه نه دواړه بچ نو هغه فرمایي چې یا الله تا ته خپته دا ته زما په هر څه باندې خبرې یا الله که مصیبت راولې هم په هغې کې به زما خیر وي یا الله که تکلیف راولې هغې کې به هم زما خیر وي ولې الله ښه پوهېږي کنه دې ته ویلی کېږي راضیة مرضیه دے دا اللہ ناراضی دے اللہ دا ناراضی دے ولی قانون دا دے چی کل وی کسوک دا غواړي چې زه د الله رضا ومنما نہ معلومه کما چې الله ما ناراضی دے او کنه دے نو وی دے بیا خپل رضا ته وګوري
کچری دے دا اللہ ناراضی دے دے دا اللہ نا پہر قسم حالت کے راضی دے نو پو دیشی چا اللہم ما ناراضی دے او کچری دے راضی نہ دے دکے گڑبڑشتانو بیا پواشا چا اللہ پاکم مانا راضی نہ دے وَلِمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ سوچی دا اللہ دا ملاقات تگئی وینو اللہ دا آغا دا ملاقات تگئی اللہ غواڑی چی دا سر دا ملاقاتو کما دے غواڑی چی یا اللہ تا سر میں ملاقات شوئے اللہ دا غواڑی چی دا سر میں ملاقات شوئے ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کچری دے دا اللہ ملاقات نہ تنگوی دے دا اللہ ملاقات تا تگینی نو اللہ پاک دا ملاقات مکروہ بولی چی میرا والے ماتا نازیزان و راضیتا مرضیہ پس دا غین ورطوئی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی داخل شاہ زما پا خاص بندگانو کے زما خاص بندگانو کے ولی خاص بندگانو کی داخل دل خود تولی کی گرزے دل ہم دا اللہ یو دیر لو انعام دیکھا فدخلی فی عبادی اے انسانا داخل شاہ زما پنے کو بندگانو کی ولی ترسو پوری چے پنے کو بندگانو کی داخل نوینو فدخلی جنتی نشی کی دے جنت تا بیات للے نشی چے سو پوری خو کی داخل نوی دنیا کے ری کچری شمار پخو کی شویوی نو قیامت کی با جنت درتا ملاوی گی کہ دنیا کے دی شمار پا صالحینو کی نینو بیا جنت نہ ملاوی گی اللہ دے منگتاسو دو خو خلق پٹولی کی دی دنیا کے ان کی واقعی کے ہم نہ اللہ فرمائی باورتا چی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی زمان نیکو بندگانو کے داخل شاہ نو پس داغے نہ جنت تا داخل شاہ اللہ پاک دے منگتاسو اللہ سے مقام نصیب کی چمنگ دا اللہ ناراضی شو اللہ منگ ناراضی شو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.